کنن زما چوکیدار و ما ته صرف دا راښیي چې پلار د پلانکي مړ کړ، یعنې د بدرګۍ سړی کښېنولی دی چې ته به مو د دښمنه ګوري. دی وایي پلار د پلانکي دښمن مړ کړ، زوی د پلانکي دښمن مړ کړ، ورور د پلانکي دښمن مړ کړ. اوس تاسې راته وایئ دغه بدرګچي به تر څو وخته له سړا سره پاتې شي؟ نو دا اوس په ځان ملنډې وهي، په موږ ملنډې وهي، دا څه شي دی؟ کله یې ایرا وځلی، کله یې انډیس وځلی. دوی ته مې دغه حال خو به بل چا هم راکړي، ته خو مغه یې بدرګه یې، ته د ځان کارنامه راوښیې، تا څه کړي؟ په اصل کې مسله دا ده چې کولیشن سپورټ فنډ زما پر مرګ باندې انډیس نه اخلي، رایې نه اخلي، ته یې په خپله اخلي. نو سعدي صاحب یای من از بیگانگان هرگز ننالم که با ما هر چه کرد آشنا کرد. له ما سره بد نه انډیس کړي دي، نه له ما سره بد راکړي. وراته لاهور پر 20 کیلومتره دی، دا دورې ولاړه شي په افغانستان کې، او له چمنه پر ما راشي. نو 20 کیلومتره ولې نه ورځي دوی چې دورې اوږد مزل کړي؟ نو تاسو په کار دا دی، زما و ټولو ته دا درخواست دی، که ملا دی، که سیاستدان دی، که قومي مشر دی، که حکمران دی، که بدرګچي دی، چې خدای حاضر کړي په درواغو به څه وکړي؟ الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم. دا د ما ته ووایه چې دا مسلح تنظیمونه دي چا؟ دغه د وزیرستان طالبان چې دا دوی د پاکستان دښمنان دي، د دیرې په بنګلو کې اوس نه ساتي. دی د خدای ته مخکې و ما ته د شاک قرآن ته واخلي چې هلته یې ساتي که یې نه ساتي، بیا پراخلاصوي. وته ته دښمن بیایي. او تاسې دا راته ووایئ چې دا دلته طالبان چې تاسې مجاهدین بولئ، که دغو کارډونه ځینې واخیسته بیا به دی قدم واخلي افغانستان. دا د آی بي کارډونه چې ورسره دي، دا د آی اس آی کارډونه چې ورسره دي، دا د ایم آی کارډونه چې ورسره دي، که دغه کارډونه دوی ځینې واخیسته تر دا باډر به دی قدم واړوي. ستاسې ګمان به رسه ولې ته واغویاسته انصاف مو وژي؟ توره تاریخان په خلکو جوړه کړې، درک خرک یې نه لګوي. دا ټول مسلح تنظیمونه چې په هر نامه کې د امریکې د کرایې قاتلان، نه د اسلام خدمت کې، نه د مسلمان خدمت کې، نه د پښتانه خدمت کې، نه د بلوچ خدمت کې، نه د پاکستان. د دغو خلکو پوښتنه کومه چې دا کوم پر حکومت ناست خلک، زه له سیاستدانانو هم پوښتنه کوم چې آیا د پاکستان او د سعودي په باره کې د مغرب دا وخت موقف دا نه دی چې دا دواړه ملکونه غیر فطري ملکونه دي، نه تاریخ لري نه جغرافیه، او دواړه به متړ شي.